ټول به خوشاله یې زوجي ځئ خوشحالولم راځي او بیا ګورې خفه کولم ماله راځي یاد ساته السلام علیکم خان جی په مخه مخه خپل صد نه ناوړي اقا خپل خبره کوي پر تا چیز نشته وي زریاب خانه ډېرې د بزدلۍ خبرې نه کوې نن د بزدلۍ خبرې نه د سولې خبرې د خپل کور غم دی را سره که دا ځمکه زموږ د داسې لاړه په قبضه کې نو افغانستان ته به موږ څه ځای وړو دلته به څه شی خورو افغانستان ته ته صرف خپله پښتو یوسه دا تا دپاره ډېره بهتره ده زما وروره پښتو څوک په یو ځای کې نه پرېږدي چې پرېږدي ځمکه او جایداد پرېږدي او دا زه داسې نه څه پرېښودی ما ته پته ده یا به دا خان په زور اخلي او یا به یې سپدونه اخلي زه نه منم د چا زورونه زریاب خانه سوا د پاک پروردګار نه چپ شه چپ شه ولې نه پوهېږې ولې خپل سر خور کې دا د کور خبره ده تا به کور کې کوو دلته نه ته ورته ځه زریاب خانه دا ګلم نسته موږ د افغانستان څخه د پاکستان ته راغلي یو پاکستانیانو په موږ ننګ کړی دی په موږ یې غیرت کړی دی چې موږ یې دلته آباد کړو د خدای نه پس دا ځمکه ده ټیک ده دا ګل اخیستې ده شهابالدین ده اخیستې ده که په موږ باندې اواز وسي چې تاسو پاکستان پرېږدئ افغانستان څخه واپس لاړ شئ زموږ په دې ځمکه بیا څه کار نشته ورته به یې پرېږدو خو په غیرت په پښتو داسې په بېعزتۍ باندې نه دا کومې بېعزتۍ ده چې ته موږ تړي زه تا بېعزتۍ تړم چې سبا له راسي او په کور دې راننوځي بېعزتي دې وکړي نو بیا به تا له دا د نکاح هډوکي څه فایده درکړي مړ به مې کي وبه مې وژني مړ مې دې کي د دې بېغیرتوب مرګ نه وي هغه د نرتوب مرګ خوښ دی خو سر به ورته ښکته نه کړم زریاب خانه زه به د شهابالدین علیه السلام صلاح وکړم دا سوچ دې بدل کړه ته ولې نه پوهېږې چې د ځمکې نه خوږ څیز خپل عزت دی چې سبا یې دې بېعزتي کوي او په زور یې درنه اخلي نو ښه نه ده چې یو څوک کالدارې میلاو سي چې خپل ژوند ښه کړي و خدایا و منوي سل پیرې مې درته ویله چې د ویښتو خیال وساته ورکې ټول ویښتان دې لاړل تباه شو ها مه وهه دا جنۍ مه وهه نو زه څه شی وکړم زه د کاله کارونه وکړم او که نه خپل ویښتګانو ته پام وکړم دا خو پوهه کې ښه دا خو داسې خبرې کوي هر وخت ما سره انخطي د کاله کارونه یوازې دا کوي زه یې نه کوم خیر دې زرغون خورې مانوي خو دا ګل تا ته ویلي و چې دوی به خیال ساتي خپل په خرمې چچي په خیر علي وای دا خو چاچي راغله خوشحاله شي خوشحاله شي کینې زریاب خان زوی څنګه کینې السلام علیکم ستړی مه شي خوشحاله شي چې په خیر راغلی چې ډېر ورځې پاس راغلی خو چې څنګه یې ښه بس وخت یې تېرېږي لوره جنت په خیر څنګه وړکې ښه نه کینې چاچي کینې چاچي څنګه یې ښه جنت ته څنګه یې بس ساعت یې پاس کېږي کینې شهابالدین خان ښه و او ښه دی میم ستا تپوس یې کو وی په زرغون باندې دعا سلام کوه وعلیکم سلام زه چای اږدم ښه ته خبرې وکړه ښځه ورشه باجي کاغه پخه کا او سره ګوړم راوړه څنګه یې چاچي ښه یې میم بس وخت یې تېرېږي زویه بیخي مې تپوس نه کې او نه مې د دورشل باندې قدم ایږدي دا ولې تاسو ځان داسې پردی کړی دی چاچي بلا دې واخلم
د کور کارونه راته په سر دي ټوله پته ده دا ګل هم افغانستان کې دی دلته په کور کې یوازې و بل خو لیونی دی زریاب خان در یادوم همدغلته غلی کښېنه هسې بانې راته نیسئ ویم چې کوم دی ته زړه ځي هلته دې خپې نه ځي زه به باندې پوه یم ما ته پته ولګېده دا خبرې به بیا کوو ویم دا راته ووایه چې دا ګل به دې کله راځي و چاچي دا ګل له خپلې مرضۍ مالک دی چې کله یې زړه ومنله په خپل طبیعت په راسي وایي موږ تا کور ولې پرېښودی سو یا خو زموږ د مشرۍ ځای دی موږ نه سو پرېښودی خو د کور کارونه د کلي مسلې یې دونه سیوا شي چې بس تاسو کور ته پکې ټایم پاتې نشي او چاچی چې ته د مونه ګیلې کوې نو ته د موږ جان بیبي کله راپرېږدې یا دی اوس د پیغورونو ته ځان ونیسه مانوې ته په خپل ځای ټیک وای چې موږ به کله واړو که نه نو موږ به میرګاټې هر څه کوله خو بس اوس څه وکړو دونه کارونه چې نه سم درته ویلی زه خو یم پرېږدئ دا خبرې زه تا سره یو خبره کوله ما ویلو ویم زه صحابالدین ډېر په امید سره رالېږلی ما 2-3 پیرې مخکې هم راغلم خو تاسو د خپل دورشل نه بېنوا رخصت کړم زه وایم چې د زرغونې لاس زما د شهابالدین دپاره راکئ چاچی خبره دې په ګل بدله ټوله ښه پته ده چې اوس وخت کې دا ګل هم کور کې نشته موږ د کور مشر هغه دی زما پې پوره اعتبار دی چې دا ګل بیا خپل ورور ته ورکړي خو زه په دې خبرو کې څه نه شم ویلی ویم دا ستاسو ټولې بانې دي ما ته د دې نه مخکې هم دې راته دا بانه کړې وه او اوس د ستاسو بانې دي دا زه خو وایم چې تاسو زړه وکئ زما خپل بچی ما په تا کې او په شهابالدین کې فرق نه دی کړی او ټول عمر ما ستاسو د دې کور خدمت کړی دی په دې لاس تاسو له ما پخلی کړي دي او درته مې در کړي دي خو نه هغه هر څه زما په سین لاوسو هغه ټول خدمت زما ضایع سو نه چاچی موږ هم چې پردي نه ګڼلې خو بس څه نه څه مجبورې خبرې دی کې راسي هاي ماشاءالله تاسو علاقه ډېره ښایسته ده ښه عمرانا جی کشر خان راځئ ورشه بچي هغه مزدورانو ته لږ ودرېږه زه بیا درځم ښه السلام علیکم څنګه خیر یې تاسو کینې کینې عمرانا چې خو تیاره ده کشر خان هر څه مې کړي دي عمرانا جی خو بس دغه یو غم دی چې ژوند یې راله په عذاب کې اچولی دی کشر خان تاسو باران پسې پټې ګرځوئ ماشاءالله ښه شخصیت هم دی او بیا ستاسو داسې رور دی چې د هغه په غونډ کلي کې یو شان او شوکت دی کو زما منی خان د دې جینۍ نه قلار شئ خپله زندګي مغر کوئ عمرانا ګوره زړه خو په دې نه دی که نه چې تاوان دی پکې او لالا دی خپل روزګار کوي زه دا منم چې د هغوی ښه نوم دی په کلي کې خو بیا زه هم څه غلط کار خو نه کوم مینه ده یو حلال کار دی
زه ستاسو په مطلب باندې پوهیم. تاسو دا جینۍ د خپل کور کول غواړئ. بالکل. ستاسو مشر ورور به دا خبره ومني چې افغانۍ جینۍ سره ته واده کې. زرکه انې باندې راته مه نیسئ، صفا خبره راته وکئ. ویم د کاله او د ولور غم مه کوئ، دا زموږ د خپل کور خبره ده. په کالي او په ولور به رانه نه نیمګړې کېږي، خو که ستاسو زړه نه وي نو صفا خبره راته وکئ. مولا غوږ شه چاچي، ای دې کور کې ای په هغې کور کې مولا هېڅ فرق نه ښکاري. د کالي او د ولول خبره پکې نشته. خبره یې مو مشرانو ده او تو مشرانو ده. مونږ د دې کور واړه واړه بندیان یو، مونږ پکې هېڅ نشو ویلی. خو بیا هم چې خبره سپیناوي طرف ته راله او ته مانه زرغون رشته غواړې، د شبودین دونه څه کارونه ما ته پاته ده چې هغه زما خوښ نه دي. یم زما زوی داسې کار څه کړی دی او همیشه ستاسو عزتونه کړي دي. تاسو باندې پښتو کوي، په تاسو ننګ کوي، خو یو تاسو یې چې بس پته نسته د هغه سره هم د څه شي دښمني ده. پوله په ټیم ورسره سریک دی او دا راته وایي چې مړې ډکې کړي دي. پته نسته. ویم د کاله دا خلک هم په ځان پورې خندوئ. څه ووایم نو، څه خو هېڅ نه سم ویلی. دا خبره د لازم کوم چې د شبودین مونږ سره د څه خبرې دښمني کوي. مونږ نه د کومې خبرې انتقام اخلي چاچي چې په هره دویمه درېیمه ورځ باندې د شبودین او د زریافان لانجه وي. هو لالا دا د مو چاچی ده، د مو د خاندان مشر ده. دومره ستغه سپورې ورته مه یایه، چاچی خفه نشي. زه د د په ځای باندې معافي غواړم. د لالا خبره مطلب مې دا ده چې دا ګل هلته رادرومي دلته راشي کاله ته، نو بیا به سره په خپل باندې خبره وکړي. وای مانوي زمونږ د کور په خبرو باندې ته نه رسې. دا د ټول عمر خبرې وي، د یوې ورځې نه دي. دې کې به جذباتي فیصله نه کوي. چې نن ولا سختې سختې خبرې ونه کړې که نه، دا بیا وروستو نه کېږي. ته غلی کښېنه. زه دلته سختو خبرو له نه یم راغلی، زه دلته رښتې مضبوطېدو له راغلی یم. زه وایم د کور خبره چې په کور پاتې سي. او زرغونه چاچي د شبودین نه به ما ته ښه زلمی میلو نه شي. زمونږ د کور بنده دی. په دې کې خو به زه د خور نه څه پوښتنه لرم که نه. او نو به زه هم د دې کور مسره یم که نه، څه باری نه یم. زرغون لوره دې خوا راسه. او چاچي څه خبره ده؟ کښېنه لور دلته. دا دراله تپوس دې وکړه. دا زمونږ د پردې خبرې دي چاچي. دا چې تاسو لاړ شئ په دې به مو خپل کور کې سلو کوو. بس بیا ټیک ته، زما خو دا اخري فیصله ده. داسې خبره ده چې زه خو خبرې مضبوطېدو له راغلی یم او دا جنۍ زما د صحابودین امانت دی تاسو کره. زرغونه بغيرتها انزل على غيرتها. ها شوف ودخت ظالمة دا قول نستا نور مسران نستا شتا بيساليك او تاسنگ ها تاسنگ زرغوني بسر بنسيني واسول ها من قمليو كذا مو جنازي وتدي او یا خو مونږ دا کلی پرېښی دی لکه مونږ په دې کور کې نه یو. دا ګل نشته. زریب خانه مشرې دې برداشت کوم. مونږ له دا خبره نه ده کړې چې رشته پخه شوې ده. ته زما نه زیات غیرتي نه یې. ما ورته ویلي دي چې کله دا ګل راشي ټولې خبرې به سپینو. شبودین بل څوک پردی څوک نه دی. زما خپل د تره زوی دی. زما هېڅ څوک نه دی. اوسئ
یا دا څه کې لالا په خپلو کې په لاسونه مه اچو دا څوک پردی نه د ما چاچي ده دا زما تربوران دي. عمرانا لالا تر اوسه پورې زما یو خبر هم نه ده غورځولی نو بیا دا به څنګه نه مني. تاسو ټیک وایې هر یو مشر د خپل کشر خواهشاتو حق لري او پوره کوي. دا خو ستاسو د ژوند خبره ده. واده څه د ماشومانو کار خو نه دی. عمرانا ته پرېږده دا خبرې ستا د ګردې هغه زخم څنګه شو؟ د ګردې زخم خو مې په زړه پروت دی او دا زخم خو به زه قبر پورې وړم. عمرانا زه په دې پوه نه شوم چې یو جینۍ له سړی خپله ګرده ورکي د بدن حصه ورکي او هغه جینۍ بیا هم بې وفا کېدی شي په دې پوه نه شوم. دا ډېره خودغرضه دنیا ده. اوسه پورې ما خلکو له خپل زړه غونډ ورکړ خو نه په چا باندې مې ادبار کول نه دي پکار او بیا پیسه او مال دا د انسان نه دماغ اخلي ژوند ولا ختموي. او بیا داسې جینۍ وه چې هغه ما ډېره په ناز او ادا سره ساتله. ما ورته غونډ ژوند وقف کړو. اچھا والی خان نه نه عمرانا ته اوس که زما څه ته تبه نه کېږي. خان دا زموږ د غریبۍ چای ده. ما ته پته تاسو خو سهار ناشته کې جوس وغیره څکئ که نه خو زموږ خو بس ساده خلک یو د ګوړې چای هم خوښوي. عمرانا تا هغه ورځ زما دپاره ډېره سخته تېره کړه خو زه چې ته وې نو وبس کم راکړه. مهرباني جی. وای عمرانا ستاسو په ژوند کې ډېر زیات خواږه دي الله دې نصیب کا. آمین جی. او تاسو چاچی تاسو څنګه مسران یې چې په غیر دا ګلم فیصله وکړه زموږ سملو په خاور کې مې راوکړه. د غونډ افغانانو نوم دې وسرمو. کاش ته مخکې م نه وې راغلی او وروسته م نه وې راغلی. ګوره زویا ما ځان د دې کور مشر ګڼو ځکه ما دا فیصله وکړه او ستا دا ګل مان انکار نسي کولی ځکه چې زرغون د وړوکوالي نه د شهابالدین په نوم باندې ده او الله دې هغه ورځ رانولي چې ستاسو شمله زه خاورو ته ولم. کم از کم دا ګل سره خو به دې خبرې کړې وی که نه هغوی نه خو به دې پوښتنه کړې وی. زریاب پته نسته چې ستا صحابالدین ته په زړه کې څه پرته ده. ستا دا ګل مانه چېرې انکار نسي کولی او زرغون مخکې م زما امانت و او اوس هم زما امانت دی تاسو قریب وئ. یاده کاکا زویه موږ دلته خپل بې عزتۍ ته نه یو راغلي چې زرغونه زما روله نه ورکوئ نوم یې ورکوئ. زما لالا په خپلو لاسونو روغ دی موږ به هغه ته بل ځای کې جینۍ وکړو. راځه دې چې ځو راځه چې ځو. ودرېږه لورې. زریاب خانه که تا ته د کلي خلک څه شیطانۍ میطانۍ کوي دا خلکو خبرو کې مه راځه. زما شهابالدین د زړه نه ډېر ښه دی ستاسو ډېر قدر کوي ستاسو د کشرۍ لحاظ کوي خو پته نشته زویه چې ستا د څه خبرې زما زوی ته په زړه کې پرته ده. بس لورې د ځان خیال ساته ته زما د صحابالدین امانت یې. هر کله چې دا ګل راغی زه به د هغه سره خبره وکړم. ته کښېنه چې دلته څه چې یې وڅښه دا ستا خپل کور دی. راځه دې شهابالدین خو د ستاسو د خپل ترې زوی دی که نه او اوس خو پکې سم نه کېږي ځکه چې هغوی زما په سر چینې واچوه
چې په ورکوټ عالم په سر باندې چینه واچوي هغه جنای به ګور ته کوسي خو د بل په ډوله کې به کښېننې نو بیا ما ولې داسې مجبوره وای ولې زرغونې زه هم پښتون یم ما چې کومه فیصله کړل ده هماغه فیصله به وي هغې ستا په سر باندې چیني واچول زه به ستا او په خپل سر خور واچوم خو تا به هغه انسان ته ور نه کړم چوپ دا څه کې لالا د کلي د خلکو خبرې مه اوره د کلي د خلکو په خبرو کې راسي د خپل خور ژوند بربادوي تا ته څه پته ده لالا زرکه ته خو پوهېږې که نه وړکه وایي چې وړکې پسې ورشه څه خون خرابه ونه کړي اوس خو سم نه کېږي وړکه سم نه کېږي تو فکر مه کوه ما خورې والله که پرېږدم لالا ورسه وړکه ورسه که نه سبا کېږي و مانوي چېرته لاړه شم دربلې باجي ته مه ژاړه تا په نصیب باندې پرته وه الله به خیر کړي نه مخکې ما ته مرګ والا نه راتله چې زما په نصیب به دا روز لیکلی و خیر دی باجي ته مه ژاړه